چې راته په سر دی ټول غمونه د دنیا ایښې وې. چل صاحب راته په سر دی ټول غمونه د دنیا ایښې وې، بس خو چې لاس ته د لاسې مې چاپشای ایښې وې. او یا سیاسي یا افسرګوټي یا ملا ایښې وې چې په دې خاوره خو د امن قدم چا ایښې وې. مننه چې یا سیاسي یا افسرګوټي یا ملا ایښې وې چې په دې خاوره خو د امن قدم چا ایښې وې. او بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول، چا که یې مخې ته د دې جرم سزا ایښې وې. او مننه چې بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول، چا که یې مخې ته د دې جرم سزا ایښې وې. او دا چې کوم حال پکې روان د پښتنو سره دی، دې پښتونخوا له خو چې نوم پښتون تبه ایښې وې. مننه چې دا چې کوم حال پکې روان د پښتنو سره دی، دې پښتونخوا له خو چې نوم پښتون تبه ایښې وې. او دغه څو شعرونه نور هم نه وي چې څنګه چې وختونه موسمونه بدلوي، څنګه چې وختونه موسمونه بدلوي، داسې یاران ښه د رنګونه بدلوي. او منیره ته که یې منې او که نه یې منې، خو یار پیسې ګورې خویونه بدلوي. مننه چې ته که یې منې او که نه یې منې، خو یار پیسې ګورې خویونه بدلوي. هغه مین ته زه مین نه وایم، د زړه په پرېم کې چې عکسونه بدلوي. اگر مار خوړلی د پړي نه یېرېږي، همدا زموږ په علاقه باندې ډرون شوی دی، ډرون مار ته که هغه مین ته زه مین نه وایم، د زړه په پرېم کې چې عکسونه بدلوي. او دا مې پرون د یو مولا اورېدل چې دعاګانې تقدیرونه بدلوي. او دغه د یو سرکاري ملګری راغی، هغه وایي چې یاره زموږ په دې دغه باندې څه ووایه، نو دغه به ووایم چې په کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي، په کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي، چې خو مې ووجني او بیا مې خو دعاله راځي. او زه خو حیران په پښتونخوا کې دې چاودنو کړم، مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي. مننه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دې چاودنو کړم، مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي. او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي، یو ورځ به راشي دا تیارې به هم رڼا له راځي. او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینې وي، زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي. دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینې وي، زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي. او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي، خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي. مننه چې د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي، خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي. او نن خو د حق وینا او طرف خپل غزل کې وکړه، خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا له راځي. علامه صاحب که په حواله ترې ولګولم، بیا مې ذمهوار چې خبرې علامه صاحب بله پیره مې رومانټک شنو، ما ته د رومانټک مخکې معنا وکړه چې رومانټک څه ته وایي. علامه صاحب ته پکې رومانټک شعرونه ووایي چې ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سېزلی نه وي. غزالمحمد صاحب ډېره شوق شعرونه ویلي، شړ سړی که په کلونو مونځ نه کوي خیر دی، او که مولا غریب یو ساعت مونځ له رانغی، یو ماسپښین نو هر سړی وي د مولا ځان له کار کتلی دی. نو ما وایي که مونږ هر څه وایو خیر دی، خو تاسو ګوره داسې شوق شعرونه مه وایاست نه چې نو دغه رومانټک شعرونه د دې دپاره چې ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سېزلی نه وي. افسوس افسوس دی چې مې تا ته یار ویلی نه وي. او اوس چې دې نه وینمه بې اوره سوځېږمه زه، او دې نه به دا ښه وه چې ما درته کتلی نه وي. او ستا دې نازونو اداګانو ته چې وګورمه، زه دې تک تور وی خو جانانه چې ته ښکلی نه وي. او خیر کاغیار را لار کې اسمارمان تاله کړو، خفه په دې شم چې یارانو خو لوټلی نه وي.
او کله ناکله په خپل ژوند کې دومره تنګ شمه چې ویمه چې دې دنیا ته زړ راغلی نه وي او زما په وړاندې چې زما د کتاب پاڼې سیزي ستا په نامه چې مې اوته رسې لیکلی نه وي او دغه څو شیونه نور هم رمنټه چې پرېږده چې د ټولې دنیا خولې په ځان پسې کړمه او شپې له درده راغلمه چې ختمې دې ګیلې کړمه علامه صاحب دغه دې جوړوله ده چې پرېږده چې د ټولې دنیا خولې په ځان پسې کړم او شپې له درله راغلمه چې ختمې دې ګیلې کړم او دا به ګورې نه وایي چې خوب راله راغلی دی ویښ په یو اشنا چې وږې سترګې دې مړې کړم او نن مې زړه لراله ما وې زړه پې راشه وسېزه او څه به درته یاره روزانه نوې بانې کړم او ډیر جوړې زما د انتظار ساړو نیولې وي او جوخ را سره کښېنه چې د تن خولې خولې کړم او ښه ښکلې او غزل په دې شیرینه شپه بیا ولیکه او راشه او ترجانه چې سم زړه ته دې نږدې کړمه یو جهان مننه